الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. د افغانستان امارتي مسؤلینو، د چین ولسي جمهوریت استازو، د خصوصي سکتور نمایندګانو، راغلو میلمنو او د غونډې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې نن ستاسو سره د یوې سترې ساختمانۍ پروژې په پرانیسته غونډه کې ګډون کوم. الحمدلله نن موږ په هیواد کې د نیله باغ په نوم د لوړ کیفیت یوه ښارګوټي په چوکاټ کې د 1400 هستوکنیز معیاري اپارتمانونو د جوړولو پروژه پرانیزو، چې د هیواد د آبادۍ په برخه کې یو اساسي ګام دی چې اخلو یې. د افغانستان اسلامي امارت د نورو زیربنایي پروژو ترڅنګ د ودانیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي، چې د نوي کابل د لومړي فاز دوهمه برخه او یو له نورې پروژې یې د نمونې په ډول یادولی شو. د دې ترڅنګ د نورو ودانیزو پروژو د پیلولو پلان لري، چې د هیوادوالو د سکونت ستونزه به ورسره په تدریجي توګه تر یوه اندازې حل شي انشاءالله تعالی. د افغانستان اسلامي امارت ځان مکلف ګڼي چې د صنعت، کرنې، برېښنا او سوداګرۍ سکتورونو ترڅنګ د ودانیزو پروژو په برخه کې هم کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي. د مسکوني ودانیو رغول، د ښارونو تعمیر او د هیواد د اساساتو د جوړولو مهم اړخ دی، چې ولس ته په معاصرو معیاراتو سمبال سرپناه برابروي. د کور او ښار جوړولو وزارت د هڅو په پایله کې دا د نن د چین ولسي جمهوریت له لوري د نیله باغ پروژې عملي چارې پیلیږي، چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به زموږ زرګونه هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره، سلګونه هیوادوالو ته به معیاري سرپناه جوړه او په کابل ښار کې به یو معیاري ښارګوټی ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان اسلامي امارت د چین ولسي جمهوریت څخه د نیله باغ پروژې د عملي چارو د پیل له امله مننه کوي او تمه لري چې له دغه ګاونډي هیواد سره به د سیمه ییز اتصال غوندې مهم مسایلو کې هم په مشترکه همغږۍ توګه کار وکړي. اسلامي امارت د چین ولسي جمهوریت حکومت او پانګوال رابولي چې دلته په مختلفو سکتورونو کې د پانګونې لپاره له شته فرصتونو څخه ګټه واخلي. په دې سره به د کابل او بیجینګ ترمنځ اقتصادي او سوداګریز اړیکې لا ورغول شي او ټینګښت به پیدا کړي. اسلامي امارت د کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابروي او بشپړ ملاتړ یې کوي. د کور او ښار جوړونې له وزارت او له کابل ښاروالۍ څخه غواړم چې په پلازمینه کې د تعمیراتي چارو ستونزو ته په بیړني ډول رسېدنه وکړي او اجازه ورکړي چې د ودانیز کارونه پیل شي، ترڅو سلګونه هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي او زیربنایي صنعت رشد ورسره وکړي. په پای کې ټولو هیوادوالو او د غونډې ګډونوالو ته د راتلونکي کوچني اختر له خوښۍ ډکې شپې او ورځې غواړم. له توجه مو یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.